سلامونه، زه سعید شینواری یم او تاسو سپینې خبرې ګورئ. کابل کې د معتادینو د درملنې په مرکز د پاکستان هوایي برید د شهیدانو شمېر 400 او د ټپیانو شمېر 250 نه زیات ښودل شوی چې په دې سره د فبرورۍ له 21مې راهیسې پر افغان خاوره د پاکستاني بریدونو مرګ ژوبله په رسمي ډول 0 تنونو ته رسېدلي یا هم اوښتې ده. د پاکستان تازه برید او ملکي تلفاتو واضحه کړې ده چې د دغه هیواد دښمني له افغان ملت سره ده او ګڼو پاکستانیانو هم په خپل پوځ نیوکې کړي چې تاسې غضب للحق نه بلکې د ټرمپ د خوشحالولو لپاره غضب لټرمپ جګړه روانه کړې. خو تحلیلونه دا دي چې د پاکستان په دې جګړه د امریکا او چین د خوشحالولو جلا هڅه کوي او نور ډېر نوي زاړه اهداف هم په افغانستان کې اوس تعقیبوي. په همدې اړه مو پښتون ملتپال مفکر او سیاستوال افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې چې په اصل او د پردې تر شا ماجرا مو ستا په لاس دي. ستړي مشر خټک صاحب پخیر راغلی. ډیره مننه کور مو ودان. تاسو هلته اسلام آباد کې شاید خبرې گئی د پاکستان د تازه برید نه چې د معتادینو په مرکز باندې کړ د پاکستان په سیاسي حلقاتو کې د دوی په نظامی حلقاتو کې څه ویل کېږي چې دا څه وشو؟ ارز دا دی چې پاکستان خو 13 کالو یا شپږ کالو کې چې کوم دلته نه اعلان شوی جنگ په افغانستان کې شوی دی دوی تل دا خبره رد کړې دي او دا چې ویل دي چې نه خیر مونږ په کلاس نه لرو او بیا چې وخت تیر شوی دی نو بیا ویلي چې او د برلین دیوال مونږ رنګ کړو یا دا چې پلان کې به ځینې خلکو به کتابونه لیکلي دي چې مونږ ناپلیون نه پس مونږ پیدا شوو. نو ارزه چې اوس هم د دولتي چې کوم غدي میډیا دا رسنۍ دي هغه وایي چې دا ندي شي وغیرہ مګر دلته کې خلکو کې یعنی چې کوم متفکر خلک دي پوي خلک دي هغه ټول وایي چې دا بد کار شوی دی غلط کار شوی دی د تقبیح ور دی او دا د ټولو بشري قوانینو خلاف ورزي ده د ملل متحد دی چارټر خلاف ورزي ده او دا ډېر خلکو دي تحقیقات پکار دي او مسؤلین باید قانوني پروسس سره مخامخ شي. صحیح. خټک صاحب دغه 22 د فبرورۍ راهیسې پاکستان بریدونه کوي او یوازې ملکی اهداف ولي. الته نظامی حلقات څه وایي چې دا کوارډینیشن څنګه دی؟ د کوارډینیشن باندې څه وایي چې الته کابل نه خلک څه کوارډینیټ ورکوي ځکه دا تازه د دې روغتون مشر هم پاکستاني د جمعیت علماء اسلام غړی معرفي کیږي. څه مسله ده هغه دینه قصدن دا چې کیږي کدي خانه قصدن دا چې دغه کوارډینیټ ورکول کیږي خپل جواب ارزادي چې دلته کې خو چونکی میډیا باندې خیودات دی پاکستان کې د خبرې را برسره کیږي نه کړي دا ټول د تشپنوم جنگ د ترګرۍ په ځد چکیږي هغه کې هم دغه سي د خلک دلته وجل کیږي د خلک چې د فوجي عملیاتو مخالف دي علت دغه دی پر هر ورځ دی یعنی خلک وجني تاسو ګورئ دا یعنی به مونږ شو دی چې ټي ټي پی خلاف عملیات دا دعوا کوي مګر ټي ټي پی څه سره هیڅ یعنی تاسو ګورئ یو کس نو مخیل شي ټي پی ولا لګیدل دي نو هغه هدف نه دی اصل خبر دا چې دا ټوله معاملې چې دا خصوصا دا بیا تازه چې دا جنگ دی د شاته څو خبرې دي ډیر اساسي خبره چې دا هغه د ابر قدرتونو ترمنځ چې کوم شخړه ده یا چې کوم سور جنگ دی او تو جنگ بیا زموږ په خوره کوي هغه دا دی چې یعنی غرب غواړي چې چین پاکستان او د افغانستان منځ کې چې کوم درې اړخیزه پروسه روانه و چې چین غوښتل چې افغانستان په کاروبارونو کې شامل کړي او چین غوښتل چې افغانستان کې معدنونو ته رسایي ولري مې عینک او نور د سي ډیر لوی چې بغلته کې معدنونه دي نو دا د هغه ټول خبره مخنیوي د پاره یو اول خبره خدا ده چې یعنی پروسه ټول تخریب شو چې کما چین شروع کړي و څلور 15 غونډې پکې شوې وي مګر دې جنگ سره هغه لمنځه لاړه یعنی اوس خلانه بیا آینده کې سکی دویمه خبره دا چې پاکستان خپل غواړي چې هغه دا یعنی په افغانستان کې مداخلت چې دا نورمال کی دا د دوه معاملې معاهده برتزنه ما دوه معاملې چې وا هغه هم دې لپاره شوی و چې یعنی دلته کې یو نامشروع رژیم کینولای شي تر سوچ سچ ورسره بیا دی کوي نو جهان کې ملل متحد کې وغږ نشو چتولې نړۍ نور هیوادونه به جدي نه نشي
دغه څه خبره نو یو خدای د خپل کار په دې کې چې دا اغلته کې د څه اغلته کې بمبارمانونه کوي لکه یا بلوچستان کې کوي یا پښتونخوا کې چې کوي دغه څه عملیات یا چې ورته وي بمبارمانونه میزایل او سنې توغندي ولې الته دا ټول خبره الته دا څه کوي نو دا یو خدای چې ځان ته د خبره سمي او درېمه خبره ده چې بیا خبر قدرتونه په دې سیمه کې یو عمومي بے ثباتی غواړي دا جنگ یعنی د یوکرين جنگ سره د ایران جنگ سره بیا تړلې دي ځکه چې د غواړي چې چین ته لارې بند کی چې هغه د کمربندونو جوړول چې د آسیا اروپا سره وصل کوي پزمکه لارې بهر لارې هغه ته مخنيسي چې ګوادر ته غیرانه شي چینیان رانه شي مثلا د هغه شرق میانه سره منځني ختیځ سره ارتباط جوړ نشي دغه هم د دې ټول جنگونو سره او څلورم خبردار ده چې پاکستان حکومت په دغه ویلي دي تاسو ګورئ د خارجه وزارت تیر کال جنگ چې کېدو هغه وخت به اعلامیه صادره کړې و چې په افغانستان کې وو وخت راشي چې افغانان خپل حکومت په اصطلاح منتخب کړي پاکستان د وایي چې الته کې جمهوریت په اصطلاح دلته کې پاکستان کې جمهوریت حالت چره وګوري د خندا ور خبره خو بهر دا ویل هدف دا و چې دا حکومت بل ریکول کیږي بدلول کیږي نو دا ټول د دې مخې دي او د لپاره جګړه کیږي دا مخ برخه کې ځنی وړي خبرې کیږي چې هغه د پاکستان پلانونه خودل کیږي لکه تاسو چې افغانستان کې پاکستان اوس نو دغه حکومت هم بدلول غواړي مثلا دا خبره خپل د طالبانو دفاع وزیر موکړه چې پاکستان پروجیکټ اخیسته چې ستراتیژیک وسلې چې امریکا نه پاتې دي هغه ختم کی یو ټینګار دا چې ډیورن کرخه مونږ باندې په زور ومني بل خبره د پاکستان د خپل چارواکو د خلینو وروته چې مونږ حایل سیمه رامنځته کول غواړو حایل سیمه به داسې چې الته خلک داسې انګيري چې ګواکې ترهګر ډلې به رامنځته شي د پښتنو په سیمه کې او هغه به یو بل پاچاهي اعلاني او د پاکستان چې کومې ګټې دي هغه به تعقیبېږي تاسو هم اشاره وکړه چې د سیمه نام نه کول غواړي دا خبرې څومره صدق کوي او د پاکستان لخوا تاسو چې خپل مداخله نارملول غواړي ځنې کړي هم دوی وربللي دي چې هغه جمهوریت پالو هغه هم وي افغانستان تر دننه کول غواړي دا وړي پروژې او پلانونه چې ویل کېږي دا څنګه صدق کوي ارزاده چې ما خو تاسو ټول یو په یو یاد کړی کنه د کې د پاکستان د ستراتیژیک جوړتیا پروژه شامل ده هغه ټول دی غواړي لکه څنګه چې شورویان وتلیو او شورویانو وتلو پس امریکا چې دا هغه بیرته لاړه و د سیمینه او دای پاکستان ته ورکړي افغانستان ټول چاري متصدی او پاکستان دی غرب لخوانه دغه سي یو ځل بیا چې امریکای کوی وتلې نو پاکستان بیا ځان متصدی غني او هغه هم غني غرب هم غني نو پاکستان د ستراتیژیک جوړتیا خبره شته او هغه مداخله کوي حکومتونو کې خدا خبره چې د غرب سیاست ته بیرون کې کوي د سینه دی غرب سیاست په ټول معنا پاکستان هغه ته وفادار دي او اته چین سره یعنی مخالفت اخلي چین سره افغانونه اخلي چین په ډیر خپه دي تاسو که خیالي چین خپه دي چین ته وایي چې زه ترهګر واجنم امریکا ته وایي چې زه تا پروژه عملي کوم همداسې دا خو چینیان خو وړاندې کانه خو نه دي کنه هغه خو ویني چې ترګر نه وځي د چین هغه پروژې وځي یا د بس مثلا پاکستان اوس زیاتره د غرب د لپاره کار کوي او اساسا د هغه چې کوم خط دی په هغه باندې روان دي نو ارزاده چې پاکستان خپل هغه شته د خبر مداخلت او په افغانستان باندې غلبات امینول هغه په خپل ځای شته بالکل خدا دا چې د غرب د عمومي سیاست نه بیرون نه ده د ملکی اهداف په نخو کول هم ورته غرب وایي چې وکي د دین به څه هدف کې دي شي ځکه خلک وایي چې یو مسله ده چې اخواته پاکستان چې دا کار کوي د لپاره کې چې طالبانو ته خلک وروپاري او طالبان چې ډیر غټ خو اخلي خبره کې زه په هغه در سره باسو کوم او طالبان وایي چې ډیر خبرګون نه کوي چې پرې چې پاکستان لا ملامت ښکاري لړۍ ارزاده سید جان چې تاسو ګورئ چې دا د ځلته پاکستان د حمله شروع کړي نو که تاسو خیال ولسمشر ټرمپ په علني توګه وایي چې د پاکستان ټیک کوي سم کوي نو که هغه دومره ویلي چې دا غلط کوي او د پاکستان ولې تیرې او کو د تاسو دلته چې په څه واقع بدلتا
صحیح. نو دا خو یعنی د ما د تاسو کو چې د پاکستان خپل ارزو او خپل خواهش او خپل پلانونه په خپل ځای دي چې ستراتیژیک ژورتیا افغانستان لاس لاندې هیواد او دا چې دوی اداره کول غواړي دا خبره بالکل په خپل ځای دي مګر دا خبره او د غرب د ستراتیژي دا هغه یو ځای دي یعنی دا یو بل سره متصادم یا متقابل نه دي. صحیح. خټک صاحب یو بل موضوع زه غواړم پاکستان چې کوم پروجیکټ د غرب نه اخلي یا د غرب په اشاره کوم کار کوي طالبان د هغې په مقابل کې په کابل کې یا په کندهار کې د دښمن په حیث باندې پاکستان ته خنډ ګرځېدلي چې مخه یې نیول کېږي او پاکستان لا قهرېږي که څنګه؟ ارزش که طالبان یعنی خنډ خو هغه سي خنډ نه دي او دی یعنی طالبان د ټول طالبان نه ختمول غواړي طالبانو کې د چکم واکمنه ډله ده د کې فریکشن سره د دې شخړې دي نو دای چې کوم په اصطلاح د رژیم تغییر غواړي نو هغه کې د څه نه وایي چې طالبان بنوي کدی ویلې وي چې طالبان بنوي کدی ویلې وي چې هغه ته چې د پاکستان مدرسې لاړې د موږ بیرته راغواړو دا به ویلې وکنه هغه نه وایي هغه 15,000 مدرسې دي هغه کې څومره خلک د کال کې تولیديږي دا به چرته زی دا به طالبان وی کنه طالبان لخر به بلبسي نو هغه پروسه نه دي سي البته طالبانو کې د غواړي چې د داسې واکمني وي چې دوی خبرې هم مني یا غرب ځنې وختنی وي یعنی مثلا باګرام والا خبره یا داسې نورې خبرې په غرب هم وختنی شته او د پاکستان هم وختنی شته نو که څوک په دې کې لګ کمې به شي کوي نو هغه لری کول غواړي مګر دا چې نه دا چې طالبان لری کول غواړي طالبانو کې ډیره لوی سرمایه گذاري شوې ده ډیره غټه پروژه ده ګوره هغه اوسم خزه د افغانستان خزه چې نیم افغانستان نه دی هغه بیرون کړي دي چې دا دوی خوشاله دي چې افغانستان ضعیف شو کنه دغه څنګه نو ټول کارونه کوي چې افغانستان قوت نه جوړیږي هغه کې رښتیا هغه کې وطن دوستي وي نو هغه ویلي وي چې اوس په وطن جنگ دی راځي افغانانو راځي ټول راځي چې لوی جرګو کو راځي چې د نظام جوړ کو چې ټول افغانان یو موټی شي نه هغه اوسم مغه خپل تنگ لند هغه تناستي چې تش طالبیزم او تش مولکراسي او نور طالب نه به بیرون ته هیڅ شي ته منول ته تیار نه دي. تاسو یادونه کړئ چې یو فریکشن یا فریکشن او یو ډلې سره طالبان وړاندې پاکستان او هغه لمنځه وړل غواړي په طالبانو کې زه غواړم چې لږ وضاحت نور موشي تاسو ډیر ژور معلومیږي چا سره وړاندې د چا د ملاتړ نه برخمن طالبانو سره وړاندې پاکستان چې هغه ارزه دا داسې جزئیات که زه چې ما ته معلوم دي چې دا خو د دوی استخبارات دا هم خودونه دا اندازه د سویل شو چې یعنی طالبانو کې یعنی یو د کندهار ډله یو د غي مخالفینو ډله مولا برادر مولا عباس انکزه اکانیان دا بيخي دا شخړې خدای جوات دي دا څنګه چې دا سپټي خبرې دي نو دا خبرې نم د استفاده وکوي او د جمهوریت د زمانه ځنې خلکم تماس کې د سره بیا د شمال ډلې خدلته په سرګند راغلي ودلته غونډه او اسلام آباد کې اعلامیه صادره کړو دا خو راز نه دي چې دوی چا سره خبرې کوي نه خو پاکستان چې کوم شی روان کړی د داسې تحلیل نشته ده بلکې ویل کېږي د سرچینو په حواله باندې د پاکستان بریدونو حتی طالبان سره منظم کړ خپل کې بیرته سره یو کړ او ځینې جمهوریت خواهان د طالبانو په صف ورنه ایستل طالبان اوس خوشاله دي وایي چې په دې کې زموږ د پاکستان پر وړاندې یو ملي یووالی رامنځته شو خو تاوان یې وکړ پاکستان کې دا کار کوي د باور نه کوم چې داسې ده هغه علت دا دی چې د یعنی کدا چې کې دیش وي نو د مکتبونو د بندیز چې د دل ریکولونو بغیر جمهوریت خلک څنګه د سره راتلی شي هیڅ څوک ورته نشي راتلی هغه کې اول نه خبر موږ لیدلې وي چې دوی ویلې چې دغه د مونږ بندیز اوچت کو د زلته مکتبونو دروازې خلاصې شوی وي او ماشومان به روانې شوی وي مکتبونو ته د نور خبرې بشوي هغه خبره هیڅ علامت دی غو نشته هیڅ نه خنيشته صحیح نو اوس درته څه ښکاري د جګړې په رابطه باندې د طالبانو چې کوم ځواب دی دا څنګه یو ځوابونه دي چې دوی ورکوي ورته ځان یو ډول قوي هم ښیي د پاکستان په مقابل کې فشار په کوم اړخ باندې ډیر دی پاکستان ملکی تلفات ډیر واړول او طالبانو چې دوی ته په ډیورنډ فرضي کرخه باندې ډیر تلفات اړولو ادعا کوي فشار په کوم اړخ ډیر درته ښکاري
ارزه دی چې دا خو یو لاس سره خو بیا نابرابر جنگ دی کنه چې افغانستان کې مثلا هوایي قواوې نشته هغه کې بیا د هوایي تیارونه البته کو نه علاوه یعنی زده هوایي چې کوم غدي وسایل منابع دي هغه نشته دي نو یو قسم ته د ازادي د چې ورزي او د ځکه واپس راځي البته دا چې کوم د بي پیلوټه تیارې یا ډرونونه چې څور زمخ کې د پاکستان کې ولګیدل نو هغه یقینا چې پاکستان سره تشویش پیدا کړی دی او دا اصل کې دا د جګړې دي چې یعنی پاکستان سره هو دولتي یا مسلح فوج د سره هوا تلکا فوج د سره یا تیاری د سره ټینکونو سره خدای دا چې افغانستان کې بیا چې کوم طالبان دي یا څوک نور سره ملګری کیږي نو هغه سره تبعیدا تجربه دي ګوریلای پارتیزانی جنگ هغه دی وګړي مودي جنگ دی هغه کې په لټه مو ده کې دوی د څه وخی چې د موږ دا څه وکړل او خو په وګړي مو ده کې بیا هغه امکانات لري چې دا جنگ اته پاکستان ته داخل تراوړي نو دا د باره کې د څه ویل چې د په هفته کې یا په میاشت کې فیصله کیږي دا څه نه ده په وګړي مو ده کې د پاکستان د پرم د خودکشي جنگ دی زبېخي په ډېر په ډاټ سره وایم چې هیڅ کله پاکستان د دین خورز نشلی دی او خدای دا چې پاکستان د تمازه کې شغی مخکم د 25 کال کې یو یشي لس منټم نه دی راغلی چې دوی د غرب سیاست دلته کې پلي کړي نه دی افغانستان کې دا اعلان شوی جنگ چې 1980 شروع شوی دی د ادامه لري او د تل ویلي چې موږ نه کوو خو تل دوی کړي دي صحیح تاسو ول چې پاکستان ډرونونو د طالبانو ډارول د مساس فلیکونو کې تازه لیکنه کې دا ولستل د طالبان په ملاتړ باندې الته ټي ټي پی او جماعت احرار د جنگ اعلان کړی دی او هغه هم د طالبانو د خوندي کولو لپاره یو ډول عملیات شروع کړي دي دا عملیات څومره ژور دي څومره رښتینی دي څومره پاکستان باندې فشار واردول شي یا فکر کوي چې هیڅ نه دي شوي ارزاده چې هغه هم څو ولسی تاریخونه خو نه دي کنه هغه هم دغه سي یعنی ټوپک مارې ډلې دي هغه هم یعنی یو قسم ته مشکل جوړول شي یعنی مشکل هدا جوړ کړي دي خدای دا چې تاسو که خیال کړی وي دوی هم د هغه خلاف ډیر جدي قدمونه نه جوړ کړي نو دا خبره زین نه مو باسي چې دا د ډیورانډ دواړو غاړو ته طالبانو ځای کول چې دا د غرب سیاست مو او د پاکستان جنرالانو سیاست مو دوی د لپاره اصلي خطر چې دی پاکستان چې ځان ته خطر احساسي جدي هغه د پښتون او بلوچ مليګرایي شته مليګرا نازوتله طالبان دوی یو قسم ته د سي جدي خطر ځکه نه غني چې بلکې دوی د خپل اتحادیان غني اوسم هغه د چې طالبیزم چې دی هغه پښتون مليګرایي لمن زوړي یو پښتون مليګرایي لمن زوړي لکه چې افغانستان کې تاسو ګوري څوک سره چې ټول نه پریدي افغانستان کې ډیر خلک دي اوسم په ډیر خلک شته خو دی هغه څوک پریدي نه دغه سي دی واړي چې دلته هغه داسې تاسو ګوري بنو ټانک لکی مروات د سی بلا نور زلي دي هغه کې هغه تقریبا قبضه کړی دا غزمه کوي په سړکونو پټه کې لګي او دوی غږ ورته نه کوي نو د سې ته نه دی لپاره چې هغه سره دوی د جدي جنگ کوي او هغه د سره جدي جنگ کوي نو د استخباراتو لوبي لګي پیچیده لوبي دي او مشکل لوبي دي په دغه سي په 2014 مخکم دغه سي چې دوی غوښتل هغه وخت ځکه چې امریکایانو د لپاره دا ضروري چې د جنگ په دې خاطر ځکه هغه لپاره خو چې هغه په افغانستان نو وته کې ډیر وزن دي او د زندولو یو جوازو چې هغه وایي چې دلته تروریزم خطرې موجود دي نو هغه ته پارم خوا او پاکستان خو بیا هغه په اوامر باندې چلی دو نو دوی هم تاسو که خیالو دغه ټي ټي پی وا چې کله په 2009 کې جوړ شو اتم نه هم لسم څوارلسم پورې د شپږته کاله د وزلې چې وی د ټي ټي پی تدوی ورکړي وي باجوړ مومند خیبر اورکزی کورما شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او دلته کې هغه افغان طالبان ملمانه کړیو خو ټي ټي پی ته هغه ورکړ تاسو ګورئ ټي ټي پی یو مشر تاسو یاد کړئ چې پاکستان یا نیولې وي او یې وجلې وي بیت الله مسعود حکیم الله فضل الله تاسو ګورئ عبد الولي تاسو ګورئ د محمد تاسو ډیر اسماعیل خان پوری پریخي دی اول ورځ چې پښتنه راپورته کړو چې
الته په پښتونخوا کې بنو ډیر اسماعیل خان په د طالبان ټي ټي پی پرې خودل شي مګر وایي چې افغانستان کې په عملیات کو خټک سره یو ډیر جالب موضوع ده په دا د پښتونخوا په کچه خو د افغانستان او پاکستان په کچه خو ټي ټي پی جګړې ته د ورننوتو یو ډول اعلان کړی دی. اول ورځ ما د رحمت الله نبیل د انډي اس پخوانی مشر داغه ټویټونه ولیدل. هغه ډیر جالب خبره کړې و چې جګړې ته واکه روسیا، هند او ایران هم رانوتی لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د سیمه نام نه کول غواړي نو د امدین امنۍ د پروجیکټ د مخنیوي لپاره حتی وی اشاره کړې و چې کېدې شي طالبانو ته ډرونم د دغه وادونو له خوانه ورکول شي وستي. فکر کوي چې بیا په افغانستان باندې د دغه وادونو بوسکشي هم شروع شوه ده. ارزاده چې دا افغانستان سره لوی بدقسمتي دا چې یو خدای چې د مسله بین المللي ده کلم افغانستان مسله افغانانو ته پاتې نشو اوس هم تاسو ګورئ دوه معاملې یا معاهده خو ځته دوه معاملې چې هغه تاسو ګورئ ابر قدرتونو یعنی هغه طالبانو ته واک ورکو پلاس کې او نور ټول افغانان بهر کړل نو افغانانو ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورنکړو نو دا خبره اوس هم ادامه کوي. نو فرض کا غرب او پاکستان دغه استخباراتي لوبې کوي نو دا خو منلو خبره نه چې دغه مخالفین بنه کوي حد ضرور بکئی هرو مرو بکئی ولې بنه کوي هندستان بولې نه کوي چې تنور دلته ګرمي نو هندستان په ډوډۍ نه لګي. بالکل چین برزونو ته د خبره خطر ورننځ کیږي چې چین ته نوځي نو چین به هغه کې څه غوتی نه وي. روسیا چې هغه د سیمه خپل نفوذ سیمه غني هغه به مداخلت نه کوي نو ارزه چې ټول به کوي ایران نه کولو ایران او مو سپوس په خپل غو مخته کنه ایران هم ډیر فعال توګه باندې د ټولو کې څوک غوتی والے تاسو یو وخت خبره کړې و چې د لیوانو ترمن سوله شوه د افغانستان کې چې لږه قراري راغلی و او د روسیې او د دغه قدرتونو په اړه تاسو ویلو چې طالبانو سره خدي د لیوانو ترمن سوله فکر کوي هغه سوله ماته شوی کنه. بالکل ما به چې دا ګورګ آشتی ده دلته کې اردو کې یو اصطلاح استعمالي اگر چې د فارسی الفاظ دي خو اردو کې ګورګ آشتی ګورګ دلته لیوته وای کنه ګورګ آشتی امن نو دا خبره بالکل ما کړې و د طالبانو کابل ته ننوتو نه مخکې ما کړې و نو ځکه کړو چې تاسو ګورئ چې غلطه کې روسیې، چین، قطر، پاکستان، ایران د ټولو خپل سفارتونه برحال ساتلیو یعنی په کابل کې برتانیې امریکای سره نو دا ټول چې دا ګورګاشتي نه نو څه شو نو اوس هم د ځکاري چې ګورګاشتي څخه ماتيږي چې د یو طرف چې دی هغه ټول غواړي چې ټول شی په بټه کې او د چین خلاف، روس خلاف، هند خلاف، ایران خلاف د استفاده کوي نو هغه بم یقینا کلار بنه کینی دولتونه دي امکانات ور سره منابع ور سره ولې به هغه نه کوي دا خو یعنی یو قسم ته ماشومتوب وي شړې وي چې نه هغه نه دي خبره هغه نه کوي یقینا هغه خپل کارونه کوي. خټک سره یو بل ډیر لاندې پښتنه پاکستان ملکی اهداف ډیر زیات بولی او ډیر زیات تلفات واړول نړۍ به خاموشه ده. دا د پاکستان د لابیګری د وجه نه خاموشه ده که د امریکا د وجه نه خاموشه ده؟ ارزه چې د امریکا او د برتانیا او د اروپا د وجه نه خاموشه ده. دا چې دی چې ملل متحد چې دی کې په د 15 ابر قدرتونو چې کوم مسؤلیت شورا کې دایمي غړي دي، دایمي غړي توپ لري په دې کې یو یا دوه د سپکاري چې هغه ودرېږي نو بیا مسوبیم تصویبيږي نو بیا غندنیم کیږي بیا نور اقدامات هم کیږي کنور ولو مخمونی سی ویټویم کی خو د عقل ربرسینه خوشي کنه بالکل دې کې دا خبره ده چې یعنی سوای د چین نه چې چین واقعا جدن غواړي چې دلته سولر راشي سولر د صرف نه چې موږ د پر غواړي دا غي ګټم دغه دی هغه ګټه حکم کوي هغه خپل کوټو د پارم دا غواړي چې دلته کې دا جنگ بند شي او خبرو تر لارې دا مسلې حل شي هغه لګیا دي تاسو که خیال کړئ خپل نمائندگان را لګلې دي د چین خارجه وزیر ټلیفون وکړو دلته د پاکستان خارجه وزیر ته کابل کې د طالبانو وزیر خارجه ته هم ټلیفون وکړل او هغه خاص نمائنده د افغانستان لپاره چې کابل ته لاړو اسلام آباد ته راغلو نو دا یو قسم ته هغه یوازې قوت چې جدي توګه باندې لګیا دي د سولې لپاره کوشش کوي مګر نور قوتونه چې دي هغه نه غواړي هغه خو غواړي چې چین د لپاره وضع خراب شي هغه خو په دلته کې په خټو کې به مایان نشي په خړو بو کې مایان نشي
صحیح. خټک صاحب تاسو په وختي اشاره وکړه چې پاکستان خودکشي کوي لګیا ده. طالبان څه کوي چې د جنگ کې ورسته بری ورخکېږي د خلکو غوښتنې نه مني نړۍ سره څنګه کې نزي خپل ضد نیولې دي لکه څنګه چې تاسو وایي نور خلک مور باندې انتقاد کوي دوی په دغه رفتار او ظرفیت چې روان دي څه کول غواړي افغانستان کوم خواته دوی روان کړي ګورجی طالبان خو اساساً یو جنگي ماشين دی کنه هغه خو یعنی یو قسم ته یو سیاسي ګوند دی او نه د خلکو ارزوګانو ته اهمیت ورکړي او نه د خلکو ارزوګانو نه بیا سبق چې تاسو ګوري وایي چې اوس طالبانو کې اکثریت وایي چې او د جنکو تعلیم پکار دی مکتبونه پکار دي مگر وایي چې یو کس نه مانی نو یو کس دا امکان لري د صرف نظامی ماشينونو کې کېدې شي چې فرض کا یو کمانډان دی هغه وایي چې بس زه سوای ما نو دا قانون دی کني ډلوي پارټي وي یا ګوند وي نو هغه کې خو به اکثریت چې دی هغه فیصله کوي تصمیمونه شي یو کس خو نشي کولای چې هغه د ټولو مخاوني شي نو طالبانو کې دغه نقص د دې چې طالبان راوستل دومره په شوق باندې ډیر ښکاله ورپر فاري کوله ګوره دا هسي خو نه وکړه دا زموږ ځنې خلک ساده دي هغه وایي چې دا د وګړو د طالبان وران شونه د پروژه چې دا ناکام شو چې اوسم طالبانو کې ډیر جوړ رقی لري یو ډلې سره مخالف شي بل ډله براولي اوسم دوی دا لوبي لګیا دي کوي نو اصل خبردار چې طالبانو ته سوچ پکار دي او افغانستان کې چې هغه د چا خبره اوري هغه خلکو ته پکار دي چې طالبانو ته دا خبر او کی چې تاسو لار پرې دی د افغان ولس اراده ته د افغان ولس نظر ته یو لوی جرګه یو ټول ټاکنې یو د شي چې هغه د یو نظام راولي چې هغه کې یعنی هغه د ملل متحد د برنامه سره سم وي تاسو ملل متحد برنامه سره سم دولت نه جوړوي او وایي چې موږ ملل متحد یا د ملګری ملتونو غړیتوب غواړو نو غړیتوب خو بل غواړي چې تاسو د هغه اهل شي اهل کیدو لپاره دولت چې کوم اساسي قانون مچته دي نور خبره مچته دي نو لہذا دا ډیره مهمه خبره ده چې یعنی په دې موقع کې داسې چې طالبان د جنگ نه د فائدہ واخلي چې نه موږ خو بس چون کې پاکستان سره مخالف شي نو موږ خو بس افغانستان لپاره ډیر خيو دا خبره نه ده داسې یعنی موږ د شنو چې یعنی پاکستان د تیری د مداخلات چې د دې مخالفت پکار دی او په خپ زور سره پکار دی ټول پکار دی ټول په دې پیوه خپل مخالفت وکي مګر دا چې د مطلب دا نه دی چې طالبان چې کوم یا کتازي کوي یا انحصار طلبي کوي یا د یو تنگ لند نظام جوړ کړی دی دغه نظام ته هغه مطلق داسې نظام وایي چې هغه 50 کاله نور وینو دا خبره چې دا باید تجدید نظر وشي په دې صحیح اخیری پوښتنه کوم مذاکرات د طالبانو یو ډول جالب دي مثلا حتی په دې کې فضل الرحمن خلیل هم راغی چې هغه خپل پتراګری باندې تورن دی سراج الحق هم راغی فضل الرحمن هم راغی د آیسای مشران هم کېناستل د دوی استخباراتي مشران هم کېناستل نتیجه ورنکړه زه غواړم په دې هم پوه شم چې نتیجه د دوی د مذاکراتو ولې نه راوځي یو دویمه خبره دا ده چې د دې جګړې راتلونکی څه ویني تاسو ویل چې کوګدی پاکستان ته هم زیان دی او په لنډ مهال کې چې د پاکستان هم وایي چې نه ودرومه د چین منځګړتوب حتی ونه راتلونکی د دې جګړې د څنګه کوي اول خبر د مذاکراتو وزارت کومه چې اصل کې چې کله ولسمشر ټرمپ په علني توګه وی چې باګرام وو مونږ ته راکوي کنه راکوي نو عواقب ډېر سخت خراب عواقب وي دا ناوړي عواقب دا خبره په علني توګه کړی نو هغه ناوړي عواقب هغه خپل اردو دلته نه راستي نو ناوړي عواقب دغه دي چې دلته پاکستان کې چې دغه کوم امریکای کوم متحدین دي هغه ته وي نو یو خدای چې دوی اجنډا د روغ جوړې نه وا یا اوس پورې نه ده نو ځکه مذاکرات نه کیږي کروغ جوړې وې نو د استخباراتو باندې څوک مذاکرات کوي نړۍ کې تاسو استخباراتو څه کار دي چې هغه مذاکرات کوي یعنی تاسو ګورئ په پاکستان کې چې دوی افغان پالیسی ده د افغان پالیسی نه پښتانه 100 میلیون لري ساتي یعنی دلته کې 15 میلیون زیات پښتانه دي خو د افغان پالیسی په جوړولو کې پښتنو ته برخه ورکړي یو صادق خان چې سفیر صادق خان چې هغه د پاکستان په دولتي نظام کې ډیر کلونه زیات کار کړی دی هغه هم د دې نه بهر کړو تاسو ګورئ چې د خبره ترې کولې هغه په دې چې هغه خصوصي نمائنده وو هغه نه سمبول ته لاړو نه دوه ته لاړو نه سعودي عرب ته لاړو
ځکه چې د پښتانه تر لری ساتل غواړي کله رښتیا دوی تاسو د فضل الرحمن خلیل خبر وکړه دا فضل الرحمن خلیل دی پټ لګلو او دا درې کسان چې دی پټ لګلیو ځکه چې دوی نه غوښتل چې دوی خو چې مونږه طالبانو سره نور مناسبات پرې کړی دي او دغه زړه مناسبات نشته نو تاسو معلومه چې دا خبره د پاکستان کې چې کوم یوټیوبر دی پنجاب دی اعزاز سید دا خبر وکړه چې دی التولا دا فضل الرحمن خلیل خبر چې را برسیر شو دا کابل نه را برسیر شو چې دی راغلی دی د پټ ساتلو په ځای باندې را برسیر شو دی بیا و چې نه دا تبلیغ ته تلیو بیا تبلیغ چې جماعت سره تلیو دا خبره وکړه نو بیا اعزاز سید دا خبر تیر کړو چې دوی التکی یعنی د سراج حقانی سره لیدل دي او دوی د طالبانو د استخباراتو رئیس سره لیدل دي دا خبر اعزاز سید چې خور کړو نو دلته کې اعزاز سید باندې چالو پنځور چې دغه یوټیوب بندو هغه برنامه چې کوم پروګرام کې هغه دا خبره کړې و هغه دی هغه نم یعنی لری کړه دا چې کوم او نو دا مطلب دا و چې دوی دا خبره پټه ساتله نو خود تاسو ګورئ چې خلک وایي چې طالبانو سره مناسبات بالکل ختم شوي دا څه لاړو هغه داخله وزیر سره څنګه لیدل استخباراتو رئیس د زړو جهادیانو سره څه کول چي لیدل نو دا خبره یو قسم ته دوی اوس پورې پاکستان دا ټوله لوبه کوي نو یو طرف ته وایي چې مونږه طالبانو سره مخالف یو بل طرف ته بیا طالبانو سره پټي خبرې کوي سرګند خبرې کوي خود مطلب چې ډیپلوماټان چې کوم منل شوی ډیپلوماټان دي هغه نه کوي سیاسي خلک نه کوي جرګې نه کوي مرکې نه کوي چې کومو کې خبره معلومیږي یعنی جرګو کې خو بیا پټي خبرې نشي کېدي او کې خو بیا خبره چې کلی کې خبرې ټول پډاګه کی صحیح نو خاله د جګړې راتلونکي څه اخیری خبر او هغه دا دي چې دا خو هغه خو یو قسم ته خونریزي انتشار انګریزي کې جو تکیاس وي یو ګډوډه هرج مرج دا سه ګډوډه چې هغه به ډیر لوی تاوانونه به کې دلته کې اقتصادي پرمختګ چې دا به ودرېږي خپل پاکستان ته څوک سرمایه گزاري کوي پاکستان ته تورستان څه کوي چې راضي و چې کوم ځای کې دومره لوی دهشتګردي روانه وي یعنی خپل اسلام آباد ته څوک څنګه راضي یعنی دلته چې د کرکټ لوبه کوي نو ټول اسلام آباد اوتړي د اسلام آباد خلک تر دې پوزي دي چې د کرکټ راځي دی چې خدای د کرکټ رانه ولې ځکه چې خلک ځکه چې هیڅ شي نشي کېدای چې ترګری وي نو ارزه چې دا بیا دوړو ایوادونو لپاره د تبعی لار ده او دوړ ایوادونو چې دي هغه بو یعنی یو قسم ته ځان د نورو غلبې ته نورم برابر کی ډیر زیاته مننه کور ودان چې وخت مرکه